السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک ډیسیبل آی ډي مو بیرته خلاصه کړئ. او ملګرو که چیرې له تاسو ته ستاسو د فیسبوک آی ډي ډیسیبل سوي وي نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ، ځکه ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یوه طریقه در وښیم چې د هغې طریقې په ذریعې سره به تاسې وکولی شئ چې د فیسبوک ډیسیبل آی ډي مو بیرته خلاصه کړئ. او هو ملګرو ګورئ دې لپاره به له تاسو سره 3 دانې شیان لازمي وي، نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه ډیسیبل آی ډي مو بیرته خلاصه کړئ. ملګرو هغه 3 شیان څه شی دي؟ اول ملګرو ګورئ له تاسو سره به لازمي یو ګورنمنټ پروف وي، یا به ګورنمنټ آی ډي کارت در سره وي، یا به پاسپورټ در سره وي. هغه که په هر زبان کې وي، که په انګلیش زبان کې وي، که په اردو زبان کې وي، که په پښتو زبان کې وي، که په هر زبان کې وي. دویم ملګرو ګوره کوم آی ډیس له تاسو ته ډیسیبل سوې ده، هغه آی ډیس په کوم نامه ده، هغه نوم به ستاسو په هغه پروف کې وي، یعنې هغه ګورنمنټ آی ډي کارت کې به وي، یا به په هغه پاسپورټ کې به وي. دریم ملګرو ګوره په هغه باندې آی ډي کې، په هغه ډیسیبل آی ډي کې ستاسو کوم ډیټ آف برت ورکړی و، هغه ډیټ آف برت به هم ستاسو په هغه ګورنمنټ پروف کې وي. نو بیا تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې ډیسیبل آی ډي مو خلاصه کړئ. نو ګوره ملګرو له ما سم خپله آی ډي ډیسیبل شوله، نو زه به ستاسو له مخه خپل آی ډي په 24 غنټې کې خلاصه کړم، او بیا به تاسو ته در ښکاره هم کړم. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ، تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي، او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي، نو زه دلته یوسی براوزر خلاصوم. ملګرو کله چې تاسو براوزر خلاص کړئ نو سمپل به تاسو په هغه براوزر کې فیسبوک خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو فیسبوک خلاص کړئ نو اوس به دلته تاسو د هغه آی ډي ایمیل او پاسورډ کې ووایئ کومه آی ډي له تاسو سره ډیسیبل سوې ده. نو زه هم اوس دلته د خپلې ډیسیبل آی ډي ایمیل او پاسورډ کې وم. نو ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې ما د خپلې ډیسیبل آی ډي ایمیل او پاسورډ کې والی. ګوره اوس کله هم زه دا لوګین کوم نو ګوره دا ماته یور اکاونټ هیز بین ډیسیبلډ، یعنې ستاسو اکاونټ ډیسیبل سوی دی، ستاسو اکاونټ نسئ خلاصولی. ګوره دلته ورته وایي اف یو تھنک یور اکاونټ واز ډیسیبل بای مسټیک پلیز وزټ د هیلپ سنټر. دا ماته وایي ګوره که چیرې ستاسو اکاونټ په غلطۍ کې ډیسیبل سوی بند سوی وي نو تاسو هیلپ سنټر ته ولاړ شئ. نو ګوره لاندې ګو ټو هیلپ سنټر د ملګرو په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ لاندې به راسئ. ګوره دلته بیا وایي اف یو تھنک یور اکاونټ واز ډیسیبل بای مسټیک پلیز کنټیکټ اس. وایي که چیرې ستاسو اکاونټ په غلطۍ کې بند سوی وي ډیسیبل سوی وي کنټیکټ اس له موږ سره رابطه وکړئ. نو په دغه کنټیکټ اس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ملګرو اوس به تاسو ته یو پام خلاصي، دغه پام به ملګرو اوس تاسو ډک کړئ. ګوره یور فل نیم ملګرو دلته به اوس تاسو هغه نوم کې ولیکئ کوم نوم چې ستاسو په آی ډي کې و. نو ګوره ما د عبدالجلیل په نامه آی ډي جوړه کړې وه، دغه آی ډي له ما څخه بنده سوې وه، ډیسیبل سوې وه. نو ګوره هغه نوم به تاسو کې ولیکئ. هغه نوم چې کله هم تاسو کې ولیکئ ملګرو ګوره مین شی چې دغه ده یور آی ډیز. ما درته ملګرو چې له تاسو سره به لازمي ګورنمنټ پروف وي، یا به سټوډنټ کارډ وي، یا به شناخته کارډ وي در سره، یا به دغه رقم ملګرو له تاسو سره پاسپورټ وي. نو ملګرو ګوره له ما سره شناخته کارډ شته، له ما سره دا کوم آی ډیز بنده سوې ده، ما په دغه شناخته کارډ باندې جوړه کړې وه، یعنې په شناخته کارډ کوم نوم ډیټ آف برت ما په هغه باندې جوړه کړې وه. نو سمپله ګوره زه راځم هغه پروف ورښیم، تاسو هم هغه پروف ورښیاست. په دغه چوز فایل باندې به تاسو کلیک وکړئ، او بیا په ګیلري باندې کلیک وکړئ. نو دغه رقم ګوره زه اوس راځم هغه پروف ورښیم. نو سمپله ګوره ملګرو دغه پروف د له ما سره دغه ثبوت ده، دغه آی ډي به تاسو وښیاست. ګوره آی ډي دلته راغله، اوس سمپله په دغه سینډ بټن ده ګوره ملګرو لاندې په دغه سینډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره پورته تاسو کتلی شئ چې اپلوډینګ له موږ سره روان سو، دغه به اوس اپلوډ شي. نو ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې دغه پوره ورسېدی، نو دغه به اپلوډ شي. او ملګرو دا زه تاسو ته په ګیرنټۍ سره وایم چې دغه آی ډي به په 24 غنټې کې دننه خلاصه شي. نو ملګرو ما تقریبا مخته د یو ملګري آی ډي هم ور خلاصه کړله، ځکه هغه کوم آی ډي جوړه کړې وه، نو نوم یې هم په شناخته کارډ کې سیم او ډیټ آف برت هم سیم و. نو د هغه آی ډي په 24 غنټې کې دننه خلاص شوله. نو په دې وجې زه دا تاسو ته وایم چې په 24 غنټې کې به ستاسو آی ډي خامخا خلاصېږي. نو ملګرو که چیرې تاسو نوم نه وي ورکړی، سیم نوم والا نه وي، نو تاسو له دې باندې کومه آی ډي جوړوئ نو هغه ستاسو د شناخته کارډ په مطابق د آی ډي کارډ په مطابق یې جوړ کړئ. په آی ډي کارډ کې ستاسو کوم نوم وي، فیسبوک آی ډي هم په هغه نامه جوړه کړئ، او دغه رقم ډیټ آف برت کوم هلته وي هغه ډیټ آف برت تاسو فیسبوک کې ورکړئ. نو بیا چې هر وخت له ستاسو د فیسبوک آی ډي بنده سي، ډیسیبل سي، هر رقم سي، نو هغه تاسو بیا په 24 غنټې کې یعنې په ډېرې اسانۍ سره یې خلاصولی شئ. نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو در سره لایک
لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.